بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ملګرو. نن زموږ ټاپک دی په مایټوکانډریا باندې. صحیح ده؟ مایټوکانډریا. په دې لیکچر کې به مونږ دا ډسکس کوو چې مایټوکانډریا څه ته ویلی کېږي، د مایټوکانډریا سټرکچر څنګه دی او د مایټوکانډریا کار څه دی. نو دا لیکچر تر اخري سره پورې وګورئ او ځان پرې ښه صحیح پوه کړئ. ټیک ده؟ مایټوکانډریا دا چې دی دا پلورل دی او سینګولر د مایټوکانډریا دی مایټوکانډریان. مایټوکانډریان څه شی دی؟ سینګولر دی. صحیح ده؟ ښه، دا د دې مایټوکانډریان خو د دې سینګولر شو. اوس د دې مایټوکانډریا لفظ مطلب باندې ځان پوه کړئ. دا د دوو لفظونو نه جوړه ده، یو دی مایټو بل دی کانډریان. د مایټو مطلب څه دی؟ په دې باندې ځان ښه صحیح پوه کړئ. او په کانډریان مطلب څه دی؟ نو هله به تاسو په مایټوکانډریا باندې پوه شئ. د مایټو مطلب دی تریډ. د مایټو مطلب څه دی؟ تریډ. تریډ خو به تاسو پېژنئ، تریډ ویلی شي تار ته، او کانډریان ویلی شي ګرینیول. ګرینیول ویلی شي دانې ته. څه ته؟ دانې ته. نو تریډ تار ته وایي او ګرینیول څه ته وایي؟ دانې ته وایي. نو د دې په مطلب باندې اوس ځان پوه کړئ چې مطلب د دې څه شو. د مایټوکانډریا دا سټرکچر څه داسې ونتې دی، ګورئ ورته. صحیح شوه؟ ښه، داسې ونتې د دې څه دی؟ سټرکچر دی. مایټو تریډ ته وایي، کانډریان ګرینیول دانې ته وایي. دې سټرکچر ته تاسو وګورئ، دا داسې یوه دانه شانتې ده. ټیک ده؟ او په دې کې پکې ده دا چې تاسو سین کوئ، دا دغه چې دی ممبرین چې ده داسې د تار په شکل کې ښکارېږي. نو ځکه دې ته څه ویلی کېږي؟ مایټوکانډریا. صحیح شوه؟ پوه شوئ پې؟ ګرینیول دا یوه دانه ده او دا پکې ته د تار شانتې شکل دی، نو ځکه دې ته وایي مایټوکانډریا. ټیک ده؟ ښه، اوس راځو د دې ډیفینیشن ته چې د دې مایټوکانډریا ډیفینیشن څنګه دی. نو دا چې دی ډبل ممبرین باونډډ ارګانیلي ده. ډبل ممبرین باونډډ ارګانیلي دا یوه داسې ارګانیلي ده چې د دې نه ګیر چاپېره څه دوه ممبرینې دي. ډبل ممبرین باونډډ ارګانیلي دوه ممبرینې دي د دې نه. ټیک ده؟ نو چې د دې نه ګیر چاپېره دوه ممبرینې دي، یو ممبرین دا دی، بل ممبرین دا دی. په دې کتاب کې ورته هم تاسو کتلی شئ، ګورئ ورته. کتاب کې هم دقه شانتې سټرکچر دی، یو ممبرین دا دی، یو دا دی. دا دوه څه دي؟ ممبرینې دي. نو چې ډبل ممبرین دی ګیر چاپېره د کوم ارګانیلي نه چې ممبرین یي، نو هغه به په کوم ځای کې؟ هغه به په یوکریات کې. یوکریات. څومره چې یوکریات ارګانیزم دي په هغو کې به څه وي؟ ډبل ممبرین باونډډ ارګانیلي یا ممبرین باونډډ ارګانیلي به په دغه شانتې څه ارګانیزم کې به وي. دا ګوره، یو ممبرین دا دی، بل ممبرین دا دی. دا ډبل څه دي؟ ممبرین دي. صحیح شوه؟ دوه ممبرینې شوې دا دي. ښه، اوس بله خبره دا کوو چې د دې سټرکچر څنګه دی. سټرکچر نو چې تاسو ته دا پته وي چې د دې نه ګیر چاپېره دوه ممبرینې دي، نو سټرکچر به تاسو ته بیا څه شي؟ اله اسانه شي. یو انر ممبرین دی دا، یو اوټر ممبرین دی. له اول نه راځو اوټر ممبرین ته. اوټر ممبرین. اوټر ممبرین څنګه دی؟ تاسو ځان حسي کوئ. دې کې دا بالکل څه دی؟ سیده دی، سموت دی. اوټر ممبرین څه دی؟ سموت دی. خو اوس د انر ممبرین ته وګورئ، دا سموت دی؟ نه، دا سموت نه دی. نو انر ممبرین سموت نه دی. چې انر ممبرین سموت نه دی، نو دا څنګه دی؟ انر ممبرین چې کوم دی هغه څه دی؟ انفولډینګ دی. انفولډډ شوی دی. انفولډډ شوی دی او فینګر لایک پروجیکشن یې جوړ کړي دي. فینګر لایک پروجیکشن یې څه کړي؟ جوړ کړي دي. انفولډډ څه ته وایي؟ ګوره، دا اوس یو پاڼه د مثال په تور باندې ده، دې سره ما څه وکړو؟ دا ما داسې راماته کړه، ده دې ته ویلی کېږي فولډ. انفولډډ. نو دا ممبرین چې کوم دی دا انورډ دنده طرف ته انفولډ شوی دی، بهر ته نه دی تللی، دنده په دغه ځای کې څه دی؟ انفولډډ شوی دی. او فینګر لایک پروجیکشن یې جوړ کړی دی. ګورئ، فینګر لایک، فینګر ګوتې ته وایي، لایک پروجیکشن. داسې ګوره اوس دا زما لاس دی، نو په دې کې دا یوه ګوته غټه ده، یوه وړه ده، یوه ګوته غټه ده، یوه څه ده؟ وړه ده. دقه شان کې په دې کې هم دا پروجیکشن چې څومره دي، د انفولډډ دغه چې څومره دي، دا څنګه دي؟ یو غټ دی، یو وړوکی دی. په دې دغه کې کتاب کې ورته سیکئ.
دا یو غټ دی بل ډوکی دی یو غټ دی بل ډوکی دی دغې ته ویلی شي فینګر لایک پروجیکشن دغه فینګر لایک پروجیکشن ته ویلی کېږي اصل کې کرسټي صحیح ده کرسټي لږ اوس دې کې دا یو دغه دی که نه مثال په طور باندې دا چې دی دا تې ما راوست نو دې ته څه وایي کرسټي د دې کرسټي کار څه دی فینګر لایک پروجیکشن دې کار څه دی دې کار دا دی چې دا انکریز سرفیس ایریا انکریز سرفیس ایریا چې دا داسې یوه کوي او دا ښکاره خبره ده دا اوټر میمبرین چې کوم دی دا به په لینګت کې کمی په مقابله د دې انر میمبرین کې دا میمبرین چې کوم دی دا انر میمبرین دا زه اوس بهر ته روباسم خورې کمه نو دا چې کوم دی دا به غټ وي دا انر میمبرین چې دی دا به څه کم به وي نو د دې مطلب دا شي چې څومره یو ځای غټېږي خو د هغې سرفیس ایریا څه کېږي سیوا کېږي نو چې د دې سرفیس ایریا څه شوه سیوا شوه په دې کې سیلولر ریسپایریشن کېږي هغه به اوس مونږ ویو نو سیلولر ریسپایریشن دپاره سرفیس ایریا به څه شي سیوا به شي دغه د دې څه کار صحیح شوه بله خبره د دې په سټرکچر کې چې کومه ده په دې مایټوکانډریا کې دنده یو فلویډ دی او دغه فلویډ ته ویلی کېږي میټریکس څه شی میټریکس څه ته وایي مایټوکانډریل فلویډ ریل فلویډ دا چې دی دا مایټوکانډریا کې دی نو ځکه دې ته څه ویلی کېږي مایټوکانډریل فلویډ ورته هم وایي خو اصل کې کتاب کې چې دی هغه میټریکس دی لکه څنګه چې په نیوکلیس کې فلویډ هغې ته به مونږ څه وي نیوکلیو پلازم دغه شان په مایټوکانډریا کې چې کوم فلویډ دی هغې ته څه وایي میټریکس صحیح شوله ښه دا خو د دې خبره وه په دغه چې کوم دی میټریکس په دې دغه کې څه کوي تاسو دا چې کوم دی دا څه دی میټریکس دی په دې کې ټیک شوله د مایټوکانډریا فنکشن څه دی کار د مایټوکانډریا څه دی د مایټوکانډریا ډېر اهم کار دی او هغه دا چې دې ته مونږ اکثر که تاسو خیال کړی تاسو به د مخکې نه اورېدلي چې مایټوکانډریا څه ده پاور هاوس اف د سیل مایټوکانډریا از کالډ پاور هاوس اف د سیل دې ته به مونږ پاور هاوس اف د سیل وي اوس په دې باندې ځان پوه کړئ چې دې ته ولې پاور هاوس اف د سیل ویلی کېږي ځکه چې دا میجر انرژي پروډکشن چې کوم دی څومره چې انرژي پیدا کېږي په سیل کې نو هغه څوک پیدا کوي مایټوکانډریا میجر انرژي پروډکشن سنټر ان د سیل په سیل کې چې په کوم ځای کې انرژي پیدا کېږي او دغه انرژي بیا سیل څه کوي استعمالوي نو دغه انرژي په کوم ځای کې پیدا کېږي مایټوکانډریا کې د دغې وجې نه دې ته څه ویلی کېږي پاور هاوس او دغه انرژي بیا سیل چې کوم دی استعمالوي مختلف قسم اکټیویټیز کې نو پاور هاوس اف د سیل څه شی دی مایټوکانډریا ولې ځکه چې دا څه کوي انرژي پیدا کوي بل کار دا دی چې دا سایټ فار سیلولر ریسپایریشن سایټ فار سیلولر ریسپایریشن مطلب دا دی چې کوم سیلولر ریسپایریشن چې کېږي ریسپایریشن خو به تاسو پیژنئ او بیا خاص کر سیلولر ریسپایریشن هغې ته ویلی کېږي چې په هغې کې خوراک ماتېږي خاص کر ګلوکوز یا بل خوراکي مات شي او د هغې کې چې کومه انرژي هغه ترې څه شي خارج شي نو دا کار هم د چا دی مایټوکانډریا په دغه سیلولر ریسپایریشن په څه ځای کې کېږي په مایټوکانډریا کې کېږي نو سیلولر ریسپایریشن کې څه کېږي انرژي خارجېږي که نه په فوډ کې چې کومه انرژي هغه ترې څه کېږي راوځي د څه په شکل کې د اے ټي پي په شکل کې د دې مطلب دا شو چې مایټوکانډریا څه کوي انرژي ورکوي سیل له خو د څه په شکل کې د اے ټي پي په شکل کې ټیک شوله ښه دا خو د دې کار چې ډېر اهم کار دی صحیح شوه اوس د دې کمپوزیشن څه دی چې دا مایټوکانډریا جوړه د څه نه ده کمپوزیشن که د دې کمپوزیشن موږ وګورو که نه نو دا به دې کې به یو رایبوسوم ټیک شوه او بل به یې په دې کې ډي این اے په دې مایټوکانډریا کې هم خپل رایبوسوم شته او خپل هم څه دی پکې ته ډي این اے شته دی رایبوسوم چې دی پکې ته خو دا رایبوسوم چې دی دا وړوکی داسې به نه وي لکه څنګه چې په غټ په سیل کې چې دغه رایبوسوم وي دا به څه وي سمال وي نو چې د دې رایبوسوم سمال وي تاسو ماته اوس دا ووایئ چې رایبوسوم په پروکریات کې سمال دی او که نه په یوکریات کې نو سمال دغه چې کوم دی رایبوسوم هغه دی په پروکریات کې د دې د رایبوسوم به سیمیلر دی د پروکریات په شان دي صحیح ده سیمیلر پروکریات رایبوسوم د پروکریات که
سیل کې چې کوم رایبوسوم وي دا به هغه شان کې د دې بل یوکریات کې چې کوم رایبوسوم دی دا به هغه شان کې نه وي ځکه دا خو به وړوکی او بل په دې کې څه دی ډي ان اے دی. صحیح شوله؟ ښه چې په دې کې ډي ان اے هم خپل شته دی رایبوسوم هم خپل شته دی نو په ده باندې د چا حکم نه چلیږي. په سیل کې چې کوم ډي ان اے دی په ده ته د هغې د انسټرکشن ضرورت نشته ځکه ده کې خپل ډي ان اے شته دی دی که مثال دقې وجې نه دی خپل ریپلیکیشن هم کولی شي. صحیح ده؟ ریپلیکیشن دی په خپله باندې خپل ځان چې کوم دی کاپي د دې جوړولی شي. د سیلف ریپلیکیشن د څه د وجې نه کېږي د ډي ان اے او د رایبوسوم د وجې نه کېږي. نو دا وه د کمپوزیشنه. ښه یوه خبره مونږ پاتې کړه چې مایټوکانډریا ډسکور کړې چا وه ډسکوري نو هغه وه کیلیکر. صحیح ده؟ کیلیکر په غالبا 1850 کې ده چې کوم دی دا څه کړې وه ډسکور کړې وه. مایټوکانډریا په مختلف قسم سیلونو کې به مختلفي. اوس که مثال په طور باندې په کوم ځای کې چې د انرژي زیات ضرورت دی پیدا کول غواړي نو هلته کې به مایټوکانډریا زیاته وي. لکه مونږ مثال په طور باندې هارت وګورو. هارت نو تاسو چېرته داسې اورېدلی چې د یو سړي زړه چې کوم دی هغه اوده شوی دی یا ستړی شوی دی زړه نه ستړی کېږي. د هغې وجه هم دقه ده چې په هغې کې مور مایټوکانډریا ده. څه ده؟ زیاته مایټوکانډریا ده او زیاته انرژي څه کوي پیدا کوي. اوس مثل د پټې شوې د لاسونو ده یا نورې دا اکثر چې دی د دغه کې سړی ستړی کېږي د هغې وجه ده چې زیاته مایټوکانډریا پکې نه وي. خو چې کوم سړی اکسرسایز کوي نو د هغه شانتې بیا مایټوکانډریا خو مونږ ووي که نه چې سیلف ریپلیکیشن دی په خپله باندې ځان ریپلیکیټ کولی شي. نو چې کوم سړی اکسرسایز کوي نو په هغه کې بیا د مایټوکانډریا چې کوم دی د څه شي سیوا شي نو په هغه کې بیا د کار کولو صلاحیت هم څه شي سیوا شي ځکه چې هغه بیا زر نه ستړی کېږي. ولې چې په هغه کې مایټوکانډریا نوره هم پیدا شوي او د مایټوکانډریا کار څه دی چې هغه کس له انرژي ورکول د څه په شکل کې د ای ټي پي. نو امید لرم چې تاسو به په دې لیکچر باندې ځان پوه کړئ او انشاءالله په بل لیکچر کې به بیا میلاویږو.